په مزار شریف ښار کې یو صنعتکار د 50,000 امریکایي ډالرو په لګښت د ماچي یا سیمانو جوړولو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې په ورځ کې د 1 ټن ماچي د پخولو وړتیا لري. د دې کارخونې مسؤلین وایي د کورنیو بازارونو سربیره بهر ته هم صادرات لري. تولیدات ما در روزانه بیشتر از 1 تن می باشد. دیگه به حساب تولیدات ما در این منطقه در خود افغانستان و بیرون از افغانستان صادرات داشتیم. ما طی 2 ماه گذشته بیشتر از 2000 کیلو ما صادر کردیم به کشورهای اروپایی. البته زیره داره، دالچین داره، میخک داره، زنجفیل داره، ایل داره، دیگه همین چیزایی که مرغ سیاه داره که کار میکنه، مرغ سبز داره، ما استفاده میکنیم. ښاغلی حیدري وایي د هیواد داخلي تولیدات د کیفیت له پلوه د نړیوالو معیارونو سره برابر دي چې کولی شي د سیمې په کچه د بازارونو سره رقابت وکړي. ما از لحاظ اجناسی که مثال به خود ضرورت میشه فضل خدا و قدر خودکفا هستیم. خودکفا هستیم که به خود رسیدگی کنیم و انشالله از نگاه کیفیت ما کوشش میکنیم که با رقابت کنیم امروی کشورهای بیرونی مثل هند، مثل ایران، مثل پاکستان با اینا رقابت کرده بتونیم. په همدې حال کې هغه کسان چې په دې کارخونه کې په کار بوخت دي له خپله کاره خوښ دي. دوی له نورو پانګوالو وغوښتل چې دا رنګه تولیدي کارخونو په جوړولو سره په هیواد کې پانګونه وکړي ترڅو نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي. تجارایی که در خارج از کشور یا در دیگر جای هست تقاضامند هستیم که ایجاد کار برای جوانان، برای کسایی که خارج از کشور سفر میکنن به خاطر کار ایجاد کنن تا جوانای ما مسافر و مهاجر نشن در دیگه کشورها. از این خوش میشیم یک کارخانه شوه، یک پاکسازی شوه، یک صلح شوه، آرامی بیایه. ما از این کارها خوش هستیم. د یادونې وړ ده په بلخ ولایت کې شاوخوا 1200 تولیدي کارخونې شتون لري چې له دې جملې څخه یوازې 500 فابریکې فعاله دي.